یو بادشاه او د بادشاه ځان سره یو کس ساتلی یو عالم او پوه شخص او د به د بادشاه ته ډېر ښایسته ښایسته او نیکې مشورې ورکولې او خبرې به ورته کولې. نو بادشاه دغه کس ځان سره ډېر نږدې کېنولو او ډېر عزت به ورکولو، مینه به ورسره کوله په دې خاطر چې هغه به ډېرې ښې ښې خبرې کولې. او بادشاه ته به دا یو خبره همیشه کوله، ورته ویل به یې چې بادشاه صاحب که څوک در سره ښه کوي نو ښه ورسره کوه، او که څوک در سره بد کوي ته ورسره بد مه کوه، دغه بد به دته خپله سزا ورکوي. دا خبره به بادشاه ته همیشه کوله او بادشاه به دې خبرې ډېره زیاته مزه ورکوله. وایي که څوک در سره ښه کوي ښه ورسره کوه، او که چا در سره بد وکړل بد ورسره مه کوه، دغه بد به دغه انسان ته خپله سزا ورکوي. دا خبره به یاره ده په بادشاه ته کوله. په دې وزیرانو کې یو کس یو وزیر نو د دې کس سره حسد پیدا شو، بغض ورسره پیدا شو په زړه کې چې دې کس ته ګوره موږ ټول وزیران یو، د باچا سره دومره نږدې نه کینو، زمونږ دومره عزت نه دی لکه د دې سړي چې څومره دی. باچا ځان سره نږدې کنه، قیمتي تحفې هم ورکوي، عزت هم کوي، احترام هم کوي. کله چې دی راشي بادشاه ورته درېږي نو دغه وزیر دغه کس سره په زړه کې حسد پیدا شو او دې وزیر ورته په زړه کې واچوله یو وخت به زه تا د دې بادشاه به تا سره خلاف کوم او تا به وژنم. داسې یې په زړه کې حسد پیدا شو. عزتمندو حسد ډېر خطرناک شی، تاسو ورته اوس فکر کوئ. په زړه کې ورسره دغه کس حسد پیدا شو دې وزیر د بل نیک انسان سره، غوښتل چې په څه چل باندې دا کس اوس مړ کړي او دغه کومه مرتبه چې دا د نزدېکت د بادشاه چې د خپله حاصل کړي. نو څه ورځې تېرېدلې دغه کس چې و د بادشاه سره به چې خوا کې کېناستېدو ده ته دې وزیر ډوډۍ وکړله. وزیر ورته ډوډۍ وکړه، خپل کور ته یې راوغوښتلو او په ډوډۍ په خوراک کې ورته اوږه انتهایي زیاته واچوله. څوک چې اوږه وخوري نو بیا د خولې نه بوی ځي، اوږه وخوري، پیاز، دا مولی، دا شیان چې وخوري نو بیا د خولې نه بوی ځي. زمونږ او ستاسو په شریعت کې مسله دا ده، څوک چې اوږه وخوري، پیاز وخوري، داسې یو څیز وخوري چې هغه د خولې نه بدبویي بوځي نو هغه دې بیا مسجد ته نه راځي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ځکه بل مسلمان ته بیا تکلیف پیدا کېږي. لاول دې خوله پاکه کړي په مسواک باندې، په ټوپیس او په برش باندې خولې چې پاکه شول بیا دې راځي. نو دغه کس باندې ښه ډېره اوږه وخوړله په خوراک کې. طبعا سړی چې اوږه وخوري بیا د خولې نه بدبویي ځي. او دا وزیر راغی باچا ته ویل چې باچا سلامت، دا کوم کس چې ته ځان سره نږدې کېنې که نه ده تا پسې خبرې کړي دي، وایي خبرې دا کړي دي چې د باچا د خولې نه بدبویي ځي، د خولې وایي زه ورسره روزانه کېنم خولې نه بدبویي ځي. نو باچا دا خبره نه منله. دې وزیر ورته وویل چې کله سبا ته دا ته چې ځان سره دا کس کېنې دا چې کله راشي تی راوغواړه ځان ته او په غوږ کې ورته څه پټه خبره وکړو نو دی به تا نه خپلې خولې ته به لاس نیسي او نه به غواړي چې ستا دا خوله ځان ته راپرېږدي. نو دا به علامه ده دې چې هغه تا نه کرکه کوي. نو بادشاه په دې خبره باندې انتهایي زیات غوسه شو چې زه ورته څومره عزت ورکوم، زه ورته څومره مینه ورکوم او ځان سره نږدې کېنم، دی دا خبرې ما پسې کوي چې د بادشاه د خولې نه بوی ځي. او بس چې کله سبا باندې هغه کس راغی چې بادشاه به عزت ورکول په خپل ځای باندې کېناستېدو نو بادشاه راوغوښتل چې هلکه دې خوا راشه. کله چې ځان سره کېنولو نو خوله یې ورنږدې کړې او خبره ورته کوله. نو هغه پرون اوږه خوړلې وه د وزیر په کور کې، نو د خولې نه دغه کس بدبویي تله. ده غوښتل چې زما د خولې نه بدبویي باچا ته ورنشي. نو په دغه وخت کې دغه کس خپلې خولې ته لاس ونیولو او باچا ته ورنږدې شو. کله چې ورنږدې شو نو باچا په زړه کې ښه شک نور هم پسې پیدا شو چې ولا دا وزیر خبر لکه چې رښتیا وه، دا کس زما نه کرکه کوي، ما ته خو معلومات نه وو. بس باچا غوښتل چې دا سړی بس قتل کړي، د دې مرتبې نه وغورځوي. نو بادشاه یو خط ولیکلو، په دې خط کې داسې ولیکل، هغه دا خط والي ته ولېږلو، په دې خط کې ولیکل زه تا ته دا خط درلېږم او دا خط چې چا ته درلو نو دا کس پانسي کا، سرمن ترې وباسه، حلالې کا او سرمن ترې نه وباسه او دا سرمن یې بیا د بوسو نه ډک کړه، ما ته یې ولیکل. دا خط یې ولېږلو والي ته، هلته به مختلف والیان به اوسېدل. نو هغه والي ته یې ولېږلو، خپله یې نه قتلولو، بس والي ته یې ور ولېږلو چې بس زما د مخې نه ورک شي. په دا خط یې ورکړو دې نیک انسان ته چې دا وایي فلاني والي ته. اوس دې نیک انسان ته خو معلومات نشته چې په دې خط کې څه شی لیکلي دي. دا خط یې ځان سره واخیستل روان شو. د مخکیني د دغه په زمانې کې چې کوم بادشاهان وو هغې به عادت دا و چې چا ته به یې خط لېږلو، هغه والي ته به چې ورسېدلو نو هغه والي به بیا د قاصد ته د چا به چې خط وړو انعام به یې ورکولو. نو چې کله دغه نیک انسان بیرون نه ووتلو هغه بل وزیر ورته لاره کې ولاړ دی، هغه حسدګر، هغه ورته وایي چې والکه چېرته ځې؟ ما ته بادشاه خط راکړو چې دا فلاني والي ته یوسه، دا زه هغه ته وړم.
نو د وزیر ته خو معلوماتو دغه کس ته چې هغه څوک د والي د خط چې څوک هم والي ته یوسي نو هغه ورته انعام او تحفې ورکوي. نو دې نور هم په لالچ کې راغی چې دا خط به زه ویسم او د تحفې به یې ماته راکړي. نو ده ته دا خط ماته راکړه زه یې وړم. وایي نه ماته ویلي دي بادشاه چې ته ویسه. بس هغه وزیر ترېنه په زوره واخیستو خط. هغه والي ته لاړو. کله چې والي ته ورسېدلو او والي چې کله خط خلاص کړو چې په هغې کې لیکلي وو تا ته چې څوک هم دا خط دروړي دا حلال کا سرمن ترېنه وباسه او سرمن بیا د بوسو نه ډکه که ماته یې راوړه. په دغه صورت کې چې دا خبره او والي واورېدله او ورته ویې کړه دې کس ته چې ځان تیاروه ستا د قتل امر شوی تا به زه اوس قتلوم. هغه ورته چې دا خط زما نه دی ما د بل چا راغشتی. هغه ورته د باچا په حکم کې باید تاخیر ونه شي. بس جلات هغه حکم وکړو. بس راسې مله ورسره اعلان کړو او سرمن یې تېویستله او سرمن یې بیا د وښو نه ډکه کړله. چې کوم نیک انسان هغه چې ګوري لږ ساعت پس بیا دربار ته رادننه شو. باچا حیران شو. باچا ورته چې والکه تا ته خو ما خط درکړو چې هغه والي ته یوسې هغه دې څه کړو. نو دی ورته چې بیرون لاره کې چې څنګه ووتم وزیر ولاړ هغه رانه په زوره واغوستو. هغه والي ته یې ویل چې زه یې وړم. نو په دغه وخت کې چې لږ ساعت تېر شوی نه و هغه کوم کس چې و وزیر او والي ته چې ورغلی هغه یې د سرمنې ورته د بوسو نه ډک کړې راوړه. نو هغه نیک انسان ورته وویل چې باچا صاحب دا هغه کس دی چې ده زما د قتل دسیسه برابره کړې وه او الله تعالی دې پخپله په هغه قتل کې به راګیر کړو. ده غوښتل چې ما ستاسو په نظر کې وغورځوي چې ستاسو په زړه کې ما سره کینه او بغض پیدا کړي. ده ما ته دغسې یو دسیسه جوړه کړې وه چې ما منې وږه وخوړله بیا تا ته ووایي چې دی وایي چې باچا د خولې نه بدبوی ځي. باچا صاحب که دې یادېږي ما به تا ته یوه خبره همیشه کوله. هغه خبره دا وه څوک چې در سره ښه وکړي ته ورسره ښه کوه. څوک چې در سره بد وکړي بد ورسره مه کوه. دا بد به د خپله سزا ورکوي. باچا صاحب یادېږي دي که نه وایي یادېږي. وایي وګوره ما ده سره بد نه وکړي ده ما سره بد وکړل دې بدو واپس د خپله سزا ورکړه. بد یې ما سره دا وکړو چې ستا په زړه کې ما سره کینه پیدا کړله بغض را سره پیدا. نو دغه علماء کرام دا واقع ځکه ذکر کوي اصلاحي مدلل یو کتاب دی اصلاحي مدلل او تقریرونه دا یو کتاب دا غي کې دا واقع ذکر کړی ده. نو حسد کول چا سره پکار نه. دغه وزیر چې دی دغه نیک انسان سره حسد وکړو و دې خبره باندې چې دته ولې عزت حاصل دی ولې ورته مرتبه حاصله ده دغه کس عزت نه شو زغملی. نو دې خپله په هغه جال کې راګیر شو و باچا ته سوچ ورغی چې دا خبره د سوچ ده چې چا سره حسد باید ونه شي. چې وګوره د وزیر حسد وکړو انجام یې څه شی شو. عزتمند چا سره حسد کول پکار نه دي. که چا ته الله تعالی عزت ورکړی خوشحاله شه پرې. غیبته کول پکار دي. یو حسد یو غیبته. غیبته دې ته وایي چې انسان دې وکتلو الله تعالی علم ورکړی وایي چې الهه دغسې علم ماته هم راکړي ده ته یې زیات کړي او ماته یې هم راکړي. داسې مه وایي چې ده نه یې واخلي ماته راکړي. دا بیا حسد راځي. یو سړی دې وکتلو ښایسته بنګله کې اوسېږي الهه ده باندې دا بنګله پېرزو کړي ماته هم داسې ښایسته بنګله راکړي. یو سړی دې وکتلو ښایسته بچي دي ښځه یې ده کور یې د تجارت دی خوشحاله شه پرې او سوال وکړي چې الهه ماته هم راکړي. چا سره حسد مه کوه. حسد پکار نه دی. علما کرام فرمایي خلک غوښې خوري حسدګر خپل زړه خوري. چا سره حسد کول پکار نه دی. ډېر بد شی دی.